خپله چې کوم دی نو دلته مې ملګري وو نو هغوی زه خبر کړم او راسره لا هم وړه د علي حیدر استاد مړو نو ما د هغه په قبر باندې تقریر هم کړی و دا خبره دا ده په ډېرې خبرې دا ثبات خان هم بیا نو دی خو ډېر لوی شاعر و ښه شاعر و او ما د ده د شاعرانو د شاعرۍ چنګ کړی هغه څوک څومره پېژني یا څه په کم نظر یې ورته کاته نو هغه ما ته پته نشته خو زه خپله هغه ما پېژنده او ډېر متاثر کن شاعر دي بیا د سید قریشي امیر صاحب دا د یو کلي دا طلا شباب چې کوم دی دا خو تاسو به لږ لږ لرې یې د یو بل نه خو زه هم دغلته نږدې دی د دې کلي کلي نوم خو یې رانه هېر دی نو دغه دی دا په دغه د ټولو نه ښه شاعران او بل چې دا خاوره زبردست ووایم د ښه شاعرانو خاوره ده ستاسو ملاتړ کوي بیا اوس په دغه کې ډېر زیات شاعران توابع اعلان ډکه ده ټوله توابع او ښه ښه شاعران او داسې شاعران دي چې په قام او په ولس او په خاوره وطن باندې مین دي او پښتانه خو هر ځای چې دي ښه خلک دي خو د صوابع خلک د نورو پښتنو دي په پښتو پښتونولۍ کې په عزیزولۍ کې په افغانۍ کې په مهمان نوازۍ کې مېلمه پالنه کې په ټولو کیسو کې ډېر مختلف او ډېر فعاله خلک دي د حجرو خلک دي نن هم پکې حجرې ابادې دي او تل به پکې زما حجرې ابادې دي اوس نو پښتانه دي نو کله کله په کوڅه داسې ورځ شپې هم راشي چې دښمنۍ پکې پیدا شي خو په مجموعي ډول ډېر ښه پښتانه دي د ډېرو پښتنو ما ډېرې علاقې د پښتنو لیدلې دي او دا پکې بلکل بل شان خواږه پښتانه دي په قام او په ولس مین دي بلکې په ازادۍ کې په جنګ ازادۍ کې د دې ډېره لویه برخه نو امیر صاحب کتاب چې کوم دی دا د هغه شاعري تا راغونډه کړې ده دا دې ډېر کمال کړی دی ښه دې کړي دي دا کومو خلکو چې پرې نظر لرلی دا ډېر ښه خلک دي تکړه خلک دا ښه تحقیق کولی شي ډېر خوږمن او ډاډمن خلک په یارانه دوستانه کې کلک خلک دي او د شعر په معنو په مطلب پوهېدونکي خلک دي دا دې کمال کړی دی چې دا دې راغونډه کړې ده دا امیر صاحب چې د دغه نه بچ کړ مرګ خو حق دی خو دا ده چې ځینې خلک په ژوند کې څه کوي او په دوو تنو کې یادي نو زما په خیال دا ښه پوښتون دی دې یاد سړی و په دا پروګرامونو کې برخې اخیستې دي د خلکو سره د یارانو دوستانو ملګرو سره یې ملګرتیا پاللې ده او شاعري کړې ده پښتو ژبې ته د شاعرۍ ضرورت هم دی پښتو ډېره غریبه ژبه ده په ډېرو حوالو ډېره مالداره ژبه ده ډېره عظیمه ده خو د خلکو مینه ورسره په هغه رنګ باندې نه ده څنګه چې نو امیر صاحب د خدای پاک وبخښي تاسو ته د خدای د زړه صبر درکړي او دا چې دې کړی دی نو دا د کمال ده لویه خبره ده او دغه هم چې که چېرته وخت و زمونږ سره او تاسو سره تقریر کوو زمونږ د تلو ګنجایش کېدی شي نو خامخا به پکې حاضري کوو په پښتو مین سړی و د پښتو الفاظ چې کوم دي هغه یې منظم کړي دي شعر کړي دي پښتنو خبرې کړي
نو ډېر کمال دې کړی دی او خدای پاک د نور وس درکړي چې په خپله هم چې کوم لیک میک کې هغه لار دې خپله کړې ده خو د کمال څه ولیکل خپله هم چې کوم دی ته وکړه خدمت وکړې د پښتو ژبې تو اجازه کړی دی نور خلک یې کوي د هغې نه ډېر وکړي خدای دې وس درکړي او مونږ ټول خلک غریبانان یو شتمن خلک نه یو شتمن هم راته پښتانه بلا پښتانه شتمن دي د هغې د پښتو ډېر خیال نه ساتي دغه د غریبو خلکو دغه شاعرانو دوستانو دا پښتو ژوندی ساتلې ده او ژبه ډېر لوی شی دي یا یوازینۍ ژبه ده چې سړی هر ځای ته رسوي فکر چې کوم ځای ته رسول غواړي چې کوم ځای د ژبه پرېږدي نو هغلته څه مخکې نشي تللی په هغه په ولاړ فرض کړو مونږ نن چاړهګان نو مونږ د دې ځای نه د دغه ځای پورې نه شو تللی او په اشارو به یو بل یا پوهولی شو یا به نه شو پوهولی خو که د کلي نوم چاته نه شو اخیستی نو هغه هم اریانې کړي چېرته دی که نه چېرته دی هغه به کوئ ځکه چې هغه به هم ژبه نه ژبه ډېر لوی شی دی عجیب شی دی او خدای پاک مونږ د ژبې خاوندان کړي یو بیا چې د قلم خاوندان دي هغه ډېر لوی خلک دي ستا پلار هم د قلم خاوند خدای دې وکړي او خدای دې ورله تعالی دا وکړي هغه جان دې ورته خدای پاک ښایسته کړي ښکلې دې کړي مثلا او مونږ خو بس دغه ورته دعا کولې او یادګیرنه یې کولې پکار دی دا کتاب دی زه به یې ګورم زه لولم دا ستا کتابونه امانت دی دا هغې یادګیرۍ سره کړي ستا د طرف نه به